د المعارج مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان او یومه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 440 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. سوال کوونکی د عذاب پوښتنه وکړه. هغه عذاب چې هرو مرو واقع کیدونکی دی د کافرانو لپاره دی. هیڅوک د هغه مخه نیونکی نشته. د هغه خدای له لوري دی چې د لوړو مرتبو څښتن دی. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. پرښتې او روح د هغه حضور ته ورخیږي په یو داسې ورځ کې چې د هغې اندازه 50,000 کاله ده. فاصبر صبرا جميلا. نو ای پیغمبر صبر وکړه غوره صبر. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. دوی هغه ورځ لري انګیري او موږ نږدې وینو. هغه عذاب په هغه ورځ وي چې کومه ورځ چې آسمان د ویلې شو مسو غوندې شي او غرونه د رنګینو نه دافي شو وړیو غوندې شي او هیڅ یو صمیمي دوست د خپل صمیمي دوست د حال پوښتنه ونه کړي. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى. په داسې حال کې چې هغوی به یو بل ته وښودل شي مجرم به وغواړي چې د هغې ورځې له عذاب نه د ژغورل کېدو لپاره خپل اولادونه، خپله میرمن، خپل ورور، خپله ډیره نږدې کورنۍ چې هغه ته پناه ورکوونکې وه او د ځمکې د مخ ټول خلک په فدیه یعنې جریمه کې ورکړي او دغه تدبیر ورته نجات ورکړي. هیڅکله نه. هغه خو به د لمبه شوي اور شغلې وي چې غوښه او پستوکی به سوځوي. تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. په چیغو چیغو به هر هغه څوک ځان ته راغواړي چې هغه له حق نه مخ اړولی او شا یې ګرځولې او مال جمع کړی او بنډل بنډل یې زیرمه کړي وي. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. انسان کم حوصله پیدا کړای شوی دی
کله چې پر کړاو راځي نو ورخطا کیږي او کله چې کومه ښېګڼه ور په برخه کیږي نو په بخیلۍ لاس پورې کوي. خو هغه کسان له دې نیمګړتیا نه ژغورل شوي دي چې لمونځ کوونکي دي، تل د خپل مانځه پابند دي، چې د هغو په مالونو کې د سایل او محروم یو ټاکلی حق دی. هغه کسان چې د جزا او ورځ برحقه مني، هغه کسان چې د خپل پروردګار له عذاب نه ویریږي، ځکه چې د هغو د پروردګار عذاب داسې شی نه دی چې څوک ترېنه بېغمه وي. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هغه کسان چې د خپلو شرمځایونو ساتنه کوي پرته له هغو میرمنو یا له خپلو وینځو سره چې دوی د هغوی مالکان دي چې له هغو نه په نه ساتنه کې څه پړه ورباندې نشته. البته څوک چې په دې سربیره نور څه وغواړي همغوی له حده تیري کوونکي دي. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. هغه کسان چې د خپلو امانتونو حفاظت او د خپلې ژمنې لحاظ ساتي، هغه کسان چې په خپلو شاهدیو کې په رښتینولۍ باندې ټینګ درېږي او هغه کسان چې د خپل مانځه ساتنه کوي، دغه کسان به په عزت سره د جنت په باغونو کې اوسیږي. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. نو ای پیغمبره څه خبره ده چې دغه منکران له ښې او کینو لوري ډله ډله ستا خواته د ملنډو وهلو لپاره په منډه رازغلي؟ أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. آیا له دوی نه هر یو دا تمه لري چې هغه به په نعمت مال جنت ته نه ویستل شي؟ هیڅکله نه. موږ چې له کوم شي نه دوی پیدا کړي دي دوی په خپله پر هغه پوهیږي. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. نو نه، زه قسم کوم د ختیځونو او لویدیځونو په څښتن موږ په دې باندې قادر یو چې د دوی په ځای له دوی نه ډېر غوره خلک راولو او هیڅوک له موږ څخه وړاندیتوب نشي کولی. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. نو له دې کبله دوی په خپلو باطلو خبرو او په خپلو لوبو کې اخته پرېږده تر دې پورې چې دوی خپلې هغې ورځې ته ورسیږي چې له دوی سره د هغې وعده کیږي. کله چې دوی له خپلو قبرونو څخه راووځي داسې به ځغلي لکه چې د خپلو بتانو د درشلو خواته ورمنډې وهي. د دوی سترګې به ټیټې شوي وي، ذلت به ورباندې خورېږي. هغه ورځ ده چې د هغې له دوی سره وعده کیږي.